ګرانو نازنینو کوشنیو د وایګل کوشني ته ستړي مشئ. په دې هیله یم چې تاسې خواږه دوستان مې روغ رمټ واوسئ. نن مې تاسو ته یوه په زړه پورې کیسه انتخاب کړې او دا کیسه د یو زمري په اړه ده. د کیسې نوم دی هغه زمری چې خپله څیره یې په اوبو کې ولیده. وای یو زمری و چې باتور نومېده او هغه د ځنګله د ټولو ځناورو پاچا و. هغه په خپل سر باندې اوږده ژیړ او زرین ویښتان لرل چې د بڼکو په شان پاسته و. د زمري په وږو یو ډېر ښکلی طلایي پوستین هم پروت و. دی به چې هرې خوا ته تللو نو په خپل دروند غږ به غورېدلو، ځکه چې زمریان همدا شان غږیږي. همدغه غرارې د دوی غږېدل دي، خو ټول ځناور په دې نه پوهېدل چې زمریان داسې غږیږي. کله چې به یې د زمري غریدل واورېدل نو بیا به له ډاره په منډه له هغه ځایه څخه تښتېدل، او کله چې به نورو ځناورو خپل یو شمېر ملګري په تېښته ولیدل نو دوی به هم یو څه وویرېدل او په منډو به یې پیل وکړو. دا ځل زمری د هغوی د تېښتې په لیدو سره په چرت کې ولوېد او له ځان سره یې وویل، دا عجیبه خبره ده، ولې ټول ځناور له ما څخه تښتي؟ او وروسته په هغو باندې په لوړ او دروند غږ وغورېدلو چې د زمریانو په ژبه داسې غورېدل په دې معنا دي چې ولې له ما څخه تښتئ. خو ګرانو کوشنیو، موږ او تاسې پوهیږو چې نور ځناور د زمري په خبرو نه پوهېدل، او څنګه چې دا مهال باتور زمري په ډېر جګ غږ نارې وهلې نو ټولو ځناورو یو بل ته داسې وویل، داسې ښکاري چې اوس باتور زمری د ځنګله پاچا په موږ باندې ډېر زیات په غوسه شوی. له دې کبله هغوی لا هم خپلې تېښتې ته زور ورکړ. په حقیقت کې زمری هیڅ په غوسه نه و. هغه یوازې غوښتل وپوهیږي چې ولې دا ځناور له هغه څخه تښتي. وروسته هغه داسې ګمان وکړ، خبره دا ده چې دا ځناور ناپوهه دي. زه زیاتې هغوی ته هیڅ پام نه کوم. زه تږی یم، ښه به دا وي چې د اوبو د کوم ډنډ غاړې ته ورشم او خپله تنده ماته کړم. زمري هرې خوا ته نظر واچو او آخر یې اوبه پیدا کړې. ښه دننه په ځنګله کې د اوبو یو آرامه او روښانه ډنډ و چې اوبه یې د آینې په شان ځلېدلې. دا وخت باتور زمری ډېر تږی شوی و، او کله چې د اوبو ډنډ ته ورنږدې شو نو له ځان سره یې د زمریو په ژبه وویل، غر، زه غواړم چې اوبه وڅښم. کله چې هغه د آینې په شان ځلانده اوبو ته ځان ور ټیټ کړ او اوبو ته یې وکتل، خپله څیره یې د اوبو په مخ ولیده. هغه داسې څیره پخوا هیڅکله نه وه لیدلې. هغه فکر وکړ چې دا یو بل زمری دی چې د اوبو ډنډ ته راغلی او ده ته ګوري. هغه دومره له دې بل زمري څخه وډار شو چې خپله ژبه یې هم په اوبو ونه وهله. هغه له ځان سره وبوږنېده او ویې ویل، ای خدایه، دا یو بل زمری دی او ما نه پرېږدي چې یو څه اوبه وڅښم. وروسته باتور زمري په هغه بل زمري غږ وکړ، غر، چې د زمریانو په ژبه په دې معنا ده چې زه هم اوبه غواړم. بیا لږ وروسته د ځنګله هغه نور ځناور چې دا مهال تږي شوي وو د اوبو څښلو لپاره دې روښانه ډنډ ته راغلل، او هلته یې باتور زمری ولید او ورته یې وویل، دا ته څه کوې چې ډنډ ته ګورې، غریږې او اوبه نه څښې؟ باتور زمري له زړه څخه یو او سویلی وویست او ویې ویل،
زه اوبه نشم څښلی ځکه چې یو بل زمری هلته ناست دی او پرله پسې ماته غریږي. یو شمیر ځناورو د دې خبرې په اورېدو مسکي شول ځکه چې دوی پوهېدل چې هغه بل زمری د باتور زمري د څېرې عکس دی، خو باتور زمری په دې نه پوهېده. دا مهال یو ښایسته باوره د زمري غوږ ته نږدې شو او په خپل نري غږ یې ورته وویل: او باتوره زمریه، مه ناپوهه کېږه، په اوبو کې بل هیڅوک نشته. خو باتور زمري په ځواب کې ورته وویل: زه باور لرم چې په اوبو کې څوک نشته، زه هغه لیدلی شم. ټول ځناور کرار ودرېدل چې وګوري څه پیښیږي. او د وخت په تېرېدو د ځنګل پاچا باتور زمری کرار نور هم تږی کېده. هغه په پای کې له ځان سره وویل: زه د چا پروا نه لرم، زه باید اوبه وڅښم، زه نو ډیر تږی یم. زه د هغه بل زمري چې هلته دی نور هیڅ پروا نه لرم، او د دې پروا هم نه لرم چې هغه څومره زورور دی. زمري خپل سر په اوبو کې ننایست او د خوندورو سړو اوبو په څښلو یې پیل وکړ. همداسې چې د اوبه څښلې پام یې شو چې هغه بل زمری ورک شوی و. ښکاره ده چې هغه ورک شوی و ځکه چې هغه خو په رښتیا سره هیڅکله هلته نه و. هغه په اوبو کې د ده خپله څېره وه. نو نازنینو کوشنیو کیسه مو واورېدله، لږه اوږده وه خو خوندوره وه. په بله اونۍ کې به بیا درته یو څه نوي ولولمه. د اوس لپاره مو په مخه ښه شه.